له تورخم څخه تازه او ډیر بد خبر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تورخم دروازه یو ځل بیا د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د تورخم کمیسار وایي چې د تورخم دروازه یو ځل بیا د پاکستاني مسؤلینو له لوري د ترانزیت پر مخ نن غرمه په داسې حال کې په مشروط ډول وتړل شوه چې له چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار دا هم وایي چې دوی هم ورته اقدام کړی او هغو پاکستاني موټرو چلوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ویزه او پاسپورت ونه لري. د یادولو ده چې پخوا به په دغه لار د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې غوښتنه نه کېدله، خو نن یو ځل بیا د پاکستاني لوري په همدې بهانه لاره ترانزیت پر مخ وتړله. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو کو. تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.